مونږه خبرې کوو چې څنګه کولای شو په خپل کمپیوټر کې مثلا وینډوز یا مثلا کوم افیس هغه مونږ څه کو مثلا اکټیویټ کو. اوس که چیرته زه راشم اکسل خلاص کړم، تاسو وګورئ په اکسل کې فایل ته راشم، فایل اکاونټ ته راشم. په اکاونټ کې ماته وایي چې د پروډکټ کی د پروډکټ کنټینز یعنی دا یعنی اکټیویشن څه دی ریکوایرډ دی مونږ سره بره. که چیرته تاسو وګورئ نو زه باید خپل افیس څه کوم اکټیویټ کوم، د دې لپاره باید زه یو پروډکټ کی په پیسو باندې واخلم. خو مونږ سره یو سافټویر دی د وینډوز اکټیویټر په نوم باندې، هغه کولای شي چې دا مشکل څه کې ختم کړي. ګورئ کله چې مثلا ستاسو افیس غیر فعالی وجه څه ده، وجه دا ده چې موږ خپل افیس اپډیټ کوو. چې کله اپډیټ کوو نو د مایکروسافټ کومې سرور چې دي هغوی ته دا ریکویسټ لاړ شي، وړاندیز ورشي چې په دغه ځای کې په جلال آباد په خالص فامیلی کې دغه یو کس چې دی مثلا غیر قانوني ستاسو موږ افیس څه کوو زموږ پروډکټ نه استفاده کوله، نو په موږ باندې څه کې باندې کړه. نو چې باندې کې موږ ته پکار ده چې هغه پروډکټ کې په پیسو د دوی څخه څه واخلو او د مایکروسافټ افیس د پیکیج څخه استفاده وکړو. موږ مجبورای دي چې موږ په پیسو دا واخلو. خو بیا موږ سره یو سافټویر دی د وینډوز اکټیویټر په نوم باندې، نو هغه کولای شي دا مشکل حل کړي. نو طریقې څه ده د فعالولو طریقې دا ده چې تاسو به لومړی چیرته راشئ، تاسو به لومړی راشئ کنټرول پینل ته. په کنټرول پینل کې به تاسو څه کوئ، زه به دا لومړی لارج کوم، وینډوز ډیفندر فایروال ته به راشئ او په دې کې به وینډوز آن او آف دلته به راشئ او دا به آف کړئ. دا به هم په دې کلیک کا په دې کلیک کا، ما مخکې آف کړی دی، دا به اوکې کوي. ګورئ دا موږ سره یو غیر قانوني سافټویر دی، دا کوم چې موږ په خپل کمپیوټر کې انسټالوو. نو غیر قانوني سافټویر ته زموږ کمپیوټر اجازه نه ورکوي چې ته په کمپیوټر کې انسټال کړي. نو د دې لپاره ته باید خپل وینډوز ډیفندر فایروال کوم چې د غیر قانوني سافټویرو د وایروسو د خطراتو مخنیوي کوي، څوک وینډوز ډیفندر فایروال، دا باید موږ مکمل شکل بند. دا یو خبره بند شو کنه. را بشي دلته په سرچ کې به ورته ولیکي وایروس اینڈ تھریټس پروټیکشن، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړو نو ته به راشي وایروس اینڈ تھریټ پروټیکشن دلته به راځي او په دې کې به مانیج سیټینګ پیدا کړي. څه مانیج سیټینګ، په دې به کلیک کې دا ټول به بند کړي. څه به کې یسیکا او یسیکا او راشه دا هم څه کا بند کا، بس صحیح شو، کار موږ سره وشو. صحیح ده کنه. دا باید تاسو څه کوئ حتما آف کړئ. نو دا چې کله آف کړو بیا به تاسو څه وکئ، را به شئ وینډوز خپل افیس ته به راشو. دا کوم ځای کې چې موږ سره دغه دی سافټویر هغه ته زه راځم، کلیک به وکئ اکټیویټر وینډوز باندې به کلیک کوو. په دې اکټیویټر وینډوز 7 8 10 که چیرته په دې کې کومه وینډوز وي تر لسو پورې، که چیرته د وینډوز غیر فعال وي، که چیرته د افیس دواړه ورسره څه کېږي جوړېږي. په دې باندې به کلیک کې او یس به کړه، په اکټیویټ بټن باندې کلیک کا، د موږ سره به دا اکټیویشن څه کې شروع به کې موږ سره. که چیرته تاسو سره انټي وایرس انسټال وي، انټي وایرس په خپل کمپیوټر کې هغه هم باید بند کړئ. صحیح ده کنه. او وینډوز ډیفندر فایروال هم باید بند کړئ او وایروس اینڈ تھریټس پروټیکشن دا هم باید تاسو بند کړئ. کله کله چې تاسو راشئ کنه دلته وایروس اینڈ تھریټ پروټیکشن ته، دلته چې کله واره تاسو راشئ دا دغه یو صفه موږ ته نه راځي، موږ ته رسې بلو شین غونډه کې ټیک مارک راځي چې مثلا بس صحیح دی ټول. دا ولې ځکه چې تاسو په کمپیوټر کې یو انټي وایرس انسټال دی، ځکه تاسو ته دا صفه څه کېږي نه راځي. نو لومړی تاسو باید لاړ شئ خپل هغه انټي وایرس څه کوئ ان انسټال کړئ. چې کله هم ان انسټال کو نو بیا موږ کولی شو چې دا وایروس اینډ تھریټ پروټیکشن بند کړو. تاسو پوه شوئ. اوس که چیرته زه راشم کنه وګورم کنه، ګوره ډایرکټ کار شروع نه کو، کار به شروع کی. صحیح ده کنه. کار به څه کوي په سلو کې 100% کوي. په ایگزیټ باندې زه کلیک کوم، اوس راځم ایکسل ته، تاسو اوس وګورئ چې موږ سره کار کوي او کنه کوي. کار یې وکړه کوي نه کو، ما ته څه وایي accept the license agreement Microsoft Office Professional Plus includes the apps. ما ته ګوره مبارکیم لکه چې راکړه. صحیح ده کنه. فایل ته راځم، اوس راځم اکاونټ ته، په اکاونټ کې ما ته څه وایي اکټیویشن ریکوایرډ ما ته وایي، بیا هم راته وایي فکس می، بیا اپډیټ ته لاړ نشي. صحیح ده کنه. همداسې به یې پرېږدو بس. صحیح ده کار ګوره وشو موږ سره وشو کنه. نو دا موږ سره د افیس د اکټیویټ کولو طریقه.